زه چې ته د بیمارۍ د برداشت کولو یم. حاجي صاحب قربان شم. دا راته ووایه که نه یم په ایمان چې د حاجي صاحب راته ووایه که نه یاړه مې داسې باغ شي خو چې د کومې ورځ نه ما ګاډۍ اخیستې دی نو هر سړی وایي حاجي صاحب سلام علیکم او حاجي صاحب سلام علیکم. ته ما هسې زه سلام نه اخلي خو یم خلکه په پیسو بولسو کوم خو دې پرې بونه تللو. خدای پاک هم ته کوم خواصې ډاکټر له ځمه یم سر مې ماتېږي او داسې تبه مې ده چې نه نو ډاکټر له خو زه تا نشم بوتلی. ولې نو ځان سره څوک راوله که نه ما څه له شرمې سړیه لکه تاسو چې په ګاډي کې ځم نو ځان سره به جنج را په مخه کوم. خدایه پاکه یا رور یا پلار یا خاوند نه واده شوي نه یې شوی نه که نه دا دې شوي نو ما خو کولو کړې دا خو څوک شته نه سړیه همدې واده شوي. ښه نو ډاکټر له مې بوتلې وې خو یاره یم زه یم دا خلک دي که نه پښتانه یو که نه چې ته ما سره مخکې سر کې ناست یې نو ډېر بدي به ښکارم. ویم خلک تا ته څه وایي او خلک چا پسې نه وي یم شاته به درسره کښېنم سر مې ماتېږي یم لږ دې ډاکټره پورې مې وروله او څو روپۍ به رانه والې دې سیدرحمان له ځمه یاره زه خو یم چې روپۍ مې نه ځکه چې ګاونډی مې که نه خو لا بده شان خبره ده نو. هی جاپریا بنیاد دیوزه ستا د لاسه مې ګاډۍ سپک شو نو ځان له مې دا کاونټر راواغېسته او دا الله به یې په ګوتو راځي. السلام علیکم. سلام علیکم پټواري صاحب څنګه ښې ټیک ټاک یې څنګه ګل خان وروره د الله رحم دې څنګه ګاډۍ ماړو پسې روټې څه بارګین ته څنګه را چکر شوې بارګین ته خو داسې را چکر شوم چې تا نه خبر شوی وم چې جاپري لرې ګاډۍ بوتلې خرڅله یاره راغې سړي نوم راته ماله ویې شرمولم په ټول ګوره چا سړک خو سیچویشن کې زما یو خپل نوم دی او ما ګوره د ګاډو کاروبار دی یو خرڅوم بللم یو خرڅوم بللم پوهېږې یا مسلمان هم دقه خبره ته کوم هغه بل سره دغه لوبه کړې وه چې د واده کارډونه د وړو د سکول ټیسټونه دی وله ورکړو په کاغذونو په ځای باندې دا راته ووایه دا مرغۍ مې نوې راوستې ده کوی لګي وایه یاره مرغۍ خو ډېره ښه ده پوه شوې رنګ پکې نشته خو اصل کې ځمکه مې چا سره دغه کړې ده نو چا ولې کچ کم او که نه چې کله پیسې راکړي نو بیا به هم تا نه والمه. هسې تاسو باندې را پټواري نوم ولې ایښی دی نو پټواري را باندې ځکه خو چې ځمکې کچ کوو که نه دا قصب دی زمونږ که نه فوټ کوو که نه فوټ دې ته وایي پټوار په سړي باندې تاسو پټوار کوئ. واه 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 خدا ګاډۍ تا دې له اخیستې دی چې پرې پکې زنانه ګرځي مړه ته وګوره دا ستا سره دا راځي نه تپوس وکړه چې دا زما څه ده یعنې زه خو دې پېژنم شینګری بدماش یې که نه نور شي پیسې خو مې درکړې بس خبره ختمه. دا بدنصیبه زه زما بد قسمته دا زما رور دی. خوله دې له معتوم ګاونډیانو په بهانه راووتلې او سیدرحمان دې له زما کالي له زما به ته وګوره سپین ږیري دی ګاډۍ خو چلوي تا خو به دا ګریوان کولو کړي او خوشې تشې ګرځې دله زه به اوس ګاډۍ چلوم مړه زه به دونه کچه کار کوم او بیا به د دې بابا په شان کار کوم چې پردو زنانو ته ټوله ورځ ولاړې راځه کښېنه پیسې نه دا را ګاډۍ دې راغستې ما ته وګوره تا یو تپوس کوم دا ستا خوراکۍ ده زه ولاړم راته وایي ما ډاکټر له بوځه نه مې به ورته ورکوله قسم ما ورته سوکان سره راوله هغې به دې بوځم دا خو ما واورېدل تا وتل چې پیسې دې نه رالمه نو دا تا پرې اغستې زما په کور کې نران کم دي زه به هسې یوازې راووتمه بنده که درته وایم دا د کور خبرې دلته ومې نه شرمې دا زما پته نشته زه څوک یم مړه ما ته معلوم وي شینګری بدماش و نور ته څه چابي راکړه دې خو د ګاډي ولې چابي راکړه بس خبر مې ختمه یاره مړه بس څوک خو شته نه دا خو بیا به راباندې ګوره څوک بروسه هم نه کوي. هو که نه نو کو څه جمع کړي څه والي راوالي بچه مرغۍ درکړم وبه شي که نه لږ صبر راته وکړه دا رې چا له روان یم واو شاید السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه دي ځوانه ښې ټیک ټاک یې؟ دا راته ووایه که نه جعفري راته وي راشه نو هلته هغه ځای کې مې هلته مې پیدا نه کوم چې راته وي چې دلته دا بارګین هم دی. نه وروره دا بارګین د ګل خان دی جعفري هغه خواني دی خو هغه الله تعالی والې ده ښه دغه دی او دا د ګل خان خپل بارګین دی ښه دا ستا بارګین دی او جعفري نوم به راته ما نه لیکلی هغه زما هغه دی هغه ته تناره چوي وروره نو ګاډۍ یې پکار دی نو نه ګاډۍ خو مې نه دی پکار ما سره ګاډۍ دی ما وایي چې زه یې پرې خرڅ کړم هغه ما ته وایي که نه وایي ستا ګاډۍ زما ډېر خوښ شوې دی مارکیټ لږ راپروت دی ډېر راپروت دی څومره راپروت دی بله ورځ هم تیل ګران شو بیا ارزان شو एकदम که نه نو زمونږ خو د کالو مالو سره را اپ ډاون کېږي دا خو راته پته راو دا ګاډۍ اوس ما اخیستې دي
ولس نیم لکه او ته ورته وګوره اوس یې خرڅوم په 15 لکه دا خو ډېر کم دوه نیم لکه تاوان دی نو دا بیا ولې تاسو را ګاډو کارونه کوي چې دونه پکې اپ ډاون راځي نو بیا خو ستا ګاډي کمې وړې زما ګاډي خو مړه هغه زمانه نه کړه وخت لري 75 دی را سره خو دا دی مو متان دی مرغونډه وا دا سي ګاډي مړه کو دا اکسلای وسره نه السلام علیکم جی وعلیکم سلام څنګه روانه خې دا الله پنامم چې څه دا وسه کېږي کور کې مې واړه واړه بچي دي له شلې په امداد راځي ایرو راغله سهار وختي سهار وختي کې خلک आवाज نه کوي کنه خیر جی سهار وختي چې د الله په نوم څور کې خدای پاک باندې بارګان نورم خچرېږي غریب یم جی هغه جعفری هغه ته باندې ورځي غوړي جعفر اساس پګډت چې پرونه مړ کړو ما په خدای باور کې چې په لرګي را باندې خاص دا کپاره وګور دې چې هغه باندې ګاډي خرڅه هغه دلاله ته لاغته ډېر خوش ته وسړې دي جی یو کار وکړه څه خپکهګه ما خوب دروځوانه مو ورکوا دا ګوره دا تاسو خپل داخله بلد کې نه پیله پجا پوری پیله نه پرې ګاډو بچاړن مانه دا والد جعفر را باندې بیزتی وکړو 10 روپیا راکې ورغه سو درکې هغه خو لاله کړه 200 کی کله 300 ورګي صرف صفته په بازار کې کوم جی خیر یې په خدای بچو پتا ده بشي جی ما ټی نشته کنه خدا بیا روسته یا خنجي یو خبره تاکو د زرو دالو ټراکا یو میاش پس بدل تر اعظم جی یو میاش پس زر خو زه ګاډي کې نه غټه خیر جی په ګاډي په کپړه مو ما جی ما خبران کې خپل لار بشي دا ساتر دې پټلو غړ کړی تا خدای ذلیل کې بده کې ما خرج ته کباب ما بابو نه جی نه دا خو خپل ولا کباب پر راته وی دا لوخي پاک کنو بس نشه پدې مې جی پاک کړو الله دې خوشاله دا 500 میټر کو خو هغه کې ور کې ورته کول کې وټو وای نور مټو وای غم بکوي جی اسپکه کا دومره به د سپک کوم چې دومره به د چاغه پلار وسپک نه دي الله خنجو اشه کم دا کاجی بار ګلخان باغین ته وځي جی الله خوشاله د دغه بارګین د خو بارګین نه لري پټواری ماما تا ټول مرزياتي کړی دي د خدای را پاره خارج څو وګوره شته پکېږي ته هاي بدا ډیر شي دي جی الله دې خوشاله مهرباني جی سلام علیکم سلام علیکم گا کړه گا ضرور چې کوم مرادر جعفری ته پوس کوي خدای ته ګور دا غنزانو ساتي یار نه خو ماته شاوي چې ډېر خسته ګاډي 75 ګاډي دي او دا شکارو کچه نیاله کم کمپنی خيغه پر واچو کور کې جوړه لنونو آسمړه مې کومه در خرطول چرخه دا ځان ته یعنی ذکر ما هغه خو راځه کار دي ځان نه وی ګاډي لما ما زل شلو په بره دو غټي سبو سم نور کوم نه وی ګاډي والما مارچا لګه لکا او مارچا بس یې ما دا ګاډي ولاړی مارچا به ولګو مړه دا ډېر قیمتي لري کنه دا ماره وسه نه کنه ته ګوراره یو ګاډي پټی کم اے زر زر سودا جوړوي چې زه کاغذ ولیکم اے په ګوره چکه ګوره باندې ورکو هم پانی را دي کار ني خزه زه په سوچ کوم نه بیا ورته يم ښه صحیح ده زه صحیح ده اوس نه غشتو نه اوس نه زه بیا راځم ګاډي پسې دا وی چې ته 2000 روپے به دغه کاغذ به ولولي کونو کاغذ دلته ملي کنه دلته کینه زه بیا درځم نه پسې دا بیا زما نمبر خو سره شته او غم مکوا بس 500 زیات مال تم ضرورت اخلا چولی وای شټر مور پشان انسان یا پوریا ګورو بچي چې بارګین مرانه څنګه چلے پټه وری لګي یا پریا برک والا خدای دې دا سره خلاص کړ لاندې را کوچا راشه دی خو دې تراشه السلام علیکم بل مې ته پرې ورګب کنه څنګه ګاډي کې سب پکې نشته ته ماته دی وایا کنه تا دا کمیس پرتوک سره چولې آیا په غونډه دا ولی آیا په غونډه ما یا خو د ګلخان په بارګر کې وته یو وشتا دا یو ګلخانیو یو وسره غسوت سره او یو وسره دا تور بيزو دا نه او صرف ستاګه په چورو دا جعفری په بارګر کې وي صرف 2 نمبر ګاډي دي او بیا سره وی ګاډي سره چې کاغذ ورکی ته دا وی چټه وسره ورکی نه ستا تعریف هم کړم مې غلط شوی پکې نمبر په نمبرو ټول یو ځای لګیو ها دا خو دا خاصه یو کته هغه ما ته لوبیا مخوړه ها راګه یو اصل کې ما وې زه دې پس راغله ما وې کو چې ته گاډي ماډي د خرڅ کړی چې سټام ولا جوړ کما دا چې دوس په سټام ولې کوم دا یو وایي وځه بارګر وځه خو به زه ګورم ښه تور شکل دی ولې یاره جعفری یو خبره ده کوم په خدای باور کما وته وی کنه مې جعفری خدا سي بارګین دي چې مې کم سړی وته ورغلی دي بینوات نه ایتري پکاتو ګاډي ورګي خو ورګي یو ولا تا په خله مې باندې شي تا وداوي تا په بل شخ وړلی نه خدا د مسلمانانو راکې دوه کوم نم فنشتا
ستا دپاره چې کوم دی ما ستا نه صفتونه وکړل او هغوی له 2000 روپۍ هم راکولې ما وې نه زارېږه د جاپر نه چې ما نار خلک ورځي او د هغه په بارګین کې ډکېږي زه خو یې نه در کوم ډېر بد به وکړې را سره زه نه جاپر کور کې مې واړه واړه بچي دي مړه خر یو له 100 روپۍ خوراکه ما خو ټول به ستا طرف تا له اوسه پورې چا ښځه نه در کړې نو بچي یې له کوم نه رالو چا ده تا له مړه دا پردي بچي زما بچي دي زه خو یې ګټم او په دې وړو له ګوتې مه وړه چې ته سپېره ولا لاس یو څه سره یې راکاږم بیا پرېمې ده یاره دا پرتوک کمیس ته وباسم هغه د راغوېستلې هغې پلاره نو سپرېږه چې اوس یې واچوم که نه نه نو ته به داسې بېنوازې نو څه وکړم یو 85 خو به دې راکړو که نه خدای شته چې د لتو سوکانو باران به د باندې کوم چابي راغلی خو د ګاډي لکه ځوان مرګ شم پرې چې ډاکټر لمه بوزي ته کور ته ځه کور ته ځه ځه کنه ما ته وګوره ته ما سره لاړ شه خیر ډاکټر له وسم ګور بیا نه جوړه راکړه هم د کار کسب نه دي ستانه خدا سپینګری بابا هم خدي د جاري پر یو خدا سپینګری راته مو وایه یاره د ما دغه پوټې ګرې مې سپینه څه چلو شو ته بوډا یې تا ما ته خو پتا مې څه شلې یم ته به مې دا سامې ته ومې چې پیسې راکړه ډاکټر لاړ شم مې دې ترونه مې پیسې راواغشتې نو تا ما ته نشو ویلی چې ته راسه لاړ شې ته یوازې راوتې که نه یم ته څه سړی یې ته خو لاړې ګریوان دې کلوک او بار وتې وختي م راغلی چې دې کزوه بابا ګیله راغلې وه لور ته دې بله څه ویلي دي خوشي تشي یا لاړ د خدای خاطر وکړې دا خور دې بوزه نه دا خبرې پرېږده وه دلته بار زما خلک عزت کوي ګوره تا له ما ګاډی را خلاص کړو که نه دونه جګړې ما ستا په سر باندې وکړې او تا نن زما عزت ته لاس ور واچو یاره ما ته وګوره تپوس وکړه باندې مرګ شي زمان دا باندې بې سمه لګوه ګاډی سټارټ کړه ځه مېره سره لاړ دا وګوره ما سره مخکې کېني بیا ګورې ها دا به تا سره مخکې ته پیسې راکړې ته پیسې راکړې نه پیسې به درته درکړي نه که ته پیسې راکړې ته مخکې کښېنه او که دا پیسې راکړې دا مخکې کښېنه ولې خیر خو دي ولې پیسې به درکوي که نه ولې به نه درکوي یم ځوان جن دی دا دین په دنیا لور دی دا مخکې به راځه لور به شته وي د لاس څخه ما پته ده د لای ورته ووایه که نه ولې څه خوله چینګه چینګه کوې څه چل دی سم نشته سړیا خو ما ته وایي چې لکه هغه که نه بابا ګورې دی خو ګوره بیا وایي بابا یم شاته به کښېنم که نه خیر دی ښځه کښېنه اشهبه ګاډی سټارټ کړه خدایا یم که ته مې پاتې وې نو ښه به ده که نه کښېنه زما داسې لور لګانا کنه پیدا دي ځه دا بوزه خو په وخت راوله ښه صحیح ده دی خو ګوره سیدې بوزه او سیدې راوله ګورې ځواني مرګ شي راکوشه پته ده راکوشه بې حیا بې حیا حیا خو دکې نشته کښېنه دا مشر دی کښېنه ځئ خو ګوره دی خو ګوره که 19 20 خبر شوم نو دواړه وژنم پانسي کومه ځئ خوشحاله شي مطلب ستا په شانور دی الله هر چا دی الله دې خوشحاله کړي 500 خو اوس راکړه که نه څنګه مې سړي سره کېږي فخر دی بادشاه خدایا دا سبارور دي زه ښه ده مړې پرېږدي لاس زما خبره وره یو خو د هغه مخکې دا بوډا مه کوه خو واده سره کوم که نه موټر مې همدله واغېسته ما وایي چې شکي را باندې نه شي که نه ښځه بس زه بس کښېنه شیشه بنده ده جاپریا چابي ده نه پرېوته چابي یاره دا چابي ده نه پرېوته 85 راکړو که نه دې ته ما که چابي ده نه درکو 85 راکړو چې دې نه راکړو والله که نه راکړو دا واره راشه دا روانه دارونه چې خدای دې بیخته دارو باته زه لا ستا صفت کومه دا څښه دارې دې نیولې دي ځه ګوره دغه کتاب ده راځه بیا راځه ما پسې راځه راشه راځه راځه بیا دا ډېر سپک دت دی سلګوني خو مې دا واره ځان له به پیسه والي ځه منډه کړه ځه ګل خاله هغه بل هر څه ورته ووې هغه بل تا چې ولې دلته اوس پیسې ورکړې که نه او جعفري ته هر څه ووې خدای راستې زه خو یو څو غپه لګو کړم په توره مې د ځان را خلاص کړ نه نو تا هغه خوا ګټه کول زه خو هسې تللی وم ما وې کو چې د ګاډې باډې خرڅ کړي چې سټام وله ولیکمه
ته د کار راخوې پېښ وي راشي مه ولې زما په عیال پسې راغښتي دي دا ولې جعفریا دا لاس ته لاندې که کېنې اوس پیره لا ټټوټ کیا کم زما نه دې عیا غونډه کړه ستا عیا کم دی وه چې ما غونډه کړه نو ولې زما په عیال پسې راغښتي ته ولې خفې زه خو خفه په دې ما چې دې ته مې هسې روغ وکړې خپلو کې هلته کښېنه دا ګاډې بیا دغه خبره کوو ولې دې رانه غونډه کړې ولې تاسې مې څه پولې پټې شریک دي ما خبره واوره دلته هغه سوالګر راغی ما نه 500 یوړو ما ته وی تا نه وي جعفریا یا ټوله کړې وي بډې رډې راپسې وایي ما نه 500 یوړو ما تا نه کړه ټوله کړې صحیح ده که نه اوس دا راته ووایه چې په دې کې ما چیلیا لیلی او که په عذر کې ورته ګډو ته خو هم د بلخي ګډ نه کم نه چا در عالم دي وه که نه چا نه چا ځان نه داسې کار به وکړو که نه چې دا قصه به جرګې ته وباسو دا څه قصه جرګې ته وباسو نه زما بېزتي شوې ده ولې داسې سپک سړی خو نه یم نو ته ډرون کړې ما دې خولې وویا غربت دې ګورې دلته زما به بارګین کې زما نه ګاډي بېزتي کړې ده اوس په ګاډي راولې که نه دا د افغانستان په دې غرونو ته را ټول کسټم چوري اونې پسې به دې وتړم او بیا به ته لاندې ګورې د ډومې ملنګ مانه جوړ کړم نو زمړه د خولې کې چې کوم دی ډایلاګ خوند دې نشته ته لا خبرې کې تا ته وایم هلکه خلک ټیک نه لکه زه تا پسې ګرځم او ته دلته راغلی ته سره جنګ جګړې کې خیر څنګه ښې خیر دی دې خوا راشه که نه دې خوا راشه دمه کې خبره مه کوه زه ګاډي در کوم هلته به لږ راغلي وي که نه نه ماله مه راکوه ما سره داسې ګاډی وي ټیک دی او مې پته یې خرڅوم د راته ډېر وي ما د ده ته معلوم نه شو زر کال کې مخکې دمه کې خبره مه کوه سپک دي رزیل انسان نشته دی او ډېر دوسان دي او یو خبره مې ورته بوله خدانه خو هر څه وویستله اوس د سر موږ ته دا پته نه ډول ډبلي دغه اوس موږ ته پته نه تور دي کو سپینېږي نو تا را خو مړه هر څه وویستله نه خیر دی ما لکه دا چوري خو خدای دې کله پرې کپړه مې خناته رامنې کړي چې څنګه ستا یار چې زما ته راځه که خبره دلته وکړو که نه راځه بیا څه غوره پیشو کړ ما ته پته 75 ګاډې دی بنیادي زه دا خرڅېږم نه